انډیا ان مون انډیا په سپوږمۍ باندې په دې عنوان باندې 90,000 نه زیات پوسټونه شوي دي کوم چې په ټویټر باندې ټرند جوړ شوی دی. راهول ګاندي هم دغه دوه کسانو تصویر شیر کړی چې انډیا ته د سپوږمۍ په ختلو کې هغوی ته کامیابي ورکړې ده. دغه پاکستانیانو بیا لیکلي دي چې پاکستان هم هوایي میشن کې کامیاب شو او نواز شریف وایي چې زما مبارکي قائد اعظم له ورکړي. مسلمانان که سپوږمۍ کې آباد شول نو د دوی به په دې جنګ وي چې قبله کوم خوا ده، مونځ کوم خوا وکړو، مخ کوم خوا واړو. دغه قسم پوسټونه په دې سوشل میډیا باندې شوي، دغه تصویرونه ورسره هم ورکړل شوي دي. د دې نه علاوه د نړۍ ځینې سپوږمۍ ته چې د کابل سپوږمۍ بهر شوه له مکتبه او بیا ورسره دغه تصویرونه ورکړي دي په کوم کې چې افغانۍ جنکۍ چې کومې هغه د تعلیم نه منع کړی شوي دي. مونږ ورسره نه منو. دا یو کس دی د په ګټ باندې دغه کس تصویر ورکړی چې مونږ هم په جاز کې ګټ کې ناست یو، دا خپل دغه د سپوږمۍ ته روان یو او په ګټ کې سر راښکاره کړی دی. بل کس چې کوم دی مون آن پلیګ او پلیګ آن مون د لیکلي دي چې دوه سپوږمۍ په جنډه باندې او جنډه په سپوږمۍ باندې ایک چاند پر جا رہے ہے او دا بل چې کوم دی دوی دا ګاډی روان کړی دا ور روان دی او مدني تیارې پرې لیکلې ده. وایي د سید کریم تشنابونه هم ورسېدل. د بیا طالبانو پسې دغه مسخرې کړي دي او لیکلي چې دوی سپوږمۍ ته ورسېدل. د دې نه علاوه دا بل کس هم وایي چې ته نو اوس دې دلګانو ته وګوره سپوږمۍ ته تاسو وایي دا سپوږمۍ ته هجوئ، دا دلته په ډنډ کې پراته دي ټول په یو ځای لامبي. دغه امیرانو تصویران یې ورسره ورکړي دي او مختلف خنداګانې خلکو کړي.